زه ښکلا زازې یم، د افغانستان نه یم او د پکتیا ولایت نه، د زازي اریوب ولسوالۍ نه. مو بس 2021 کال کې پاکستان ته راغلو، یعنې حداقل 15 کاله کېږي پاکستان کې دي مونږ. 15 کاله لکه پیله چې طالبان افغانستان کې راغلي وو، ښځینه ټول لکه د هر څه نه بند وو، خپل هغه انساني حقوقونه لکه بیخي هغه بیسیک رایټس چې دي هغه ښځو نه لرل، لکه دوی به بهر نه شوی تللی. او موږ ته خو بیخي ډېر مشکل و، ځکه چې زه 3 خویندې مې دي او مور سره مې اوسېږم، او هلته موږ محرم څه نه لرل، هغه د خاطره افغانستان کې ډېر ژوند مشکله و. بیا موږ چې د دې دپاره پاکستان ته لکه مهاجرت مو وکړو، او په پاکستان کې لکه ډېر مشکلات شته افغانستان مهاجرینو د خاطره، ځکه چې لکه پولیسان تنګول کوي او نور اپریشن هم هغه شوی دی. هلته خو بیخي لکه ناممکنه ده چې تاسې لکه خپل میوزیک مخته یوسئ، ځکه ښځې هلته بیخي لکه حق نه لري کار وکړي، نو میوزیک خو پرېږده. طالبان چې دی د ښځو نه ځکه یېرېږي چې هغوی مخته لاړ نه شي، ځکه چې ښځې کله هوښیارې وي هغوی به په خپل باندې ظلم نه مني، یا هغه به سر ټیټې نه وي پاتې، نو هغه د خاطر هغوی ډېر کوشش لري چې ښځې سرکوبې کړي. لکه د افغانستان موسیقي چې دی دا د مونږ کلچر د مونږ فرهنګ ښیي، صحیح ده. نو طالبانو چې دی زیاتره لکه هنرمندانو دا کسان چې دي د دوی کورونه یې د آلات موسیقي ټول راواخیستل، ټول یې وسوځول. هېڅوک حق نه لري خپل د خوښې لکه کوم کار وکړي د طالبانو د اجازت نه بغیر هلته. رښتیا هم که ووایم چې لکه موږ ته خو هر څه بند شوي دي، زه د موسیقي د لاره که نه زه کولی شم خپل هغه سوچ بدل کړم، ښه احساس لرم ورسره. په دې مشکلاتو کې زه لکه خپل هغه سوچ مې رباب سره تغییر شي او خوشحالۍ احساس ورسره کوم. او که دا منه لکه لاړ شي زه به لکه ډپریشن کې وم، د ما رواني حالت به خراب شي نور هم. په دې هکله باندې زه خپله هم نه پوهېږم، ځکه چې مونږ نه محرم لرو هلته چې مونږ لاړ شو کار وکړو، کار لکه دنده هم نشو کوی. نو دې په باره کې مونږ لکه هېڅ سوچ هم نشو کوی چې څه به کېږي. پاکستان کې مشکلات ډېر دي، د هغو مشکلاتو نه یو چې د کاري مسایل دي، یعنې افغانانو د خاطره کار نشته، او نوره هغه نه پرته نوره لکه تحصیل د خاطره ویزه باید ولري که غواړې یو کالج یا چي کې اډمیشن واخلې. په افغانستان کې ما 10م کلاس خلاص کړی و چې طالبان راغلل، او په دغه ځای کې بیا ما لکه د 9م کلاس نه شروع کړه. دا بندیز غلط دی، ځکه چې ښځه هم یو انسان دی او ټول انسانان حق لري چې په خپلې خوښې ژوند وکړي. او که موږ وګورو په اسلام کې هم تعلیم لکه په ښځه او نارینه دواړو باندې فرض دی، او د دې د خاطره نجونې چې دي ژوندونه یې په مشکل کې دي، او هغې سره معاشرې ته هم لکه مشکل ضرر رسیږي. د دې سره هغه چایلډ میریج چې دی هغه ډېر عام شوی دی افغانستان کې، نو ډېر هغه لري. زه افغانو جنکیو ته دا پیغام لرم چې خپل هغه څه آرزو چې لري هغه ته کوشش وکړي، هېڅ وخت د خپله هیله لاسه نه ورکوي، او همیشه دې پیاوړي پاتې شي.